منې کار شته او نه روزګار شته بار او دننه او بس دا راکه او دا راکه بس فرق له راځي او بیا به یا خان تحصیله کاکا دا څه چغې راغشتې دي په قهر اخته شي ټول ګاونډ په مخ اخیستې دي وایي چغې به وامه نه دا ماته چې مېرنۍ پاتې شوي دي بار وځي او کور ته راشي چای راکړه ډوډۍ راکړه بس تیار که ناست دله چې د کار قصب وګوره که نه وایم ته کار قصب یا دی د خدای ظالمي نوکري ولا ګورم حکم ده زړه مې وچاوده دا خپې مې ماتې شوې څوک نوکري راکوي ته راته ده ووایه زه سویم پاس کړی دی شپږمه وایم دا چې شپاړسم پاسې بیا ولې خلک نوکري ورکوي دا څلورم پاسوینه نه په سکولونو کې چې نوکران دي وایم هغه پخوا نوکران شوي دي په ارام کښېنه پخوا نوکران شوي دي بس ګوره پکې خیر واچوي سلام علیکم دغه دې راغی وعلیکم السلام دادا او اسان جرینګه مچولې ده مړ چې په دې خولې دې وسوامه نو خلک وایي زمیر دی وو ته کوم پاتې زه پړی ده پټی کې څه کو اسی ناس مراده هو اسی ناس وي مړ چې کار قصب کا وکړ مسلمان نو شو کومه په ما تعلیم کو واته کای را باندې ځای کړل او اوس یې کار روزګار کوا نو چې لسم دې کړی ویني نو کوي نو پښ پکم نو کوي کوم دا وای نه مخکې خلکو لور کولی مخکې بیا وخت اوس خو هغه وخت دی بس ما دې کنه کوي چې نشي کاته کنه نو ټاکم نه کوم دغه مزدوري نشم کولی وایي وای شابه نو چې ټکم نشي کولی که نه نو دلته تیارې له مه راځه یا وته ما ته نیغه کېږي نه ما دې چې مړم ته ما ته نیغه دا یا د دې څه نو خو وی کنه ګوان یې کېږي دا د کار قصب پیدا کړو دا زوم نه روزګار شم واستام کار قصب وی او دا قصبونه هوته کې که هوستر کې در پریواتي سترګې څنګه پریواتي چې ستاسو غمونو خو یو ستا او یو دانه ده هر وخت پسلو کې بچا کرا کوي وایي ما ولې یادې یا مو واده باندې نه کوو نو چې ته په ارام به ناست وې نو واده ګناه خو نه کړه خلکو څلور ودونه کړي دي خبران دي ما صرف دوه کړي دي نو یې ونیم کړه او مې کار دي ما یو سوکا تعالی وکم چې کار روزګار دې پیدا شي تعالی واده کوم دلته واده وکړه یو د خوراک لپاره بله خوله راوله یا تو خبرې مه کوه تو خبرې مه کوه چې پلار او زوی دې کښېنو ښځې له پکار نه دي چې خبرې وکړي ویم دې د کوره وروسته بیا خبرې نو څنګه وکړم زوی مې دي ویم چا سره یې که دا ما ته چې کوم دي کسانو بار وي کنه وی دا بار کړی نه دی او دا ته یو خان دی کنه چې مصالحه دي خارې دي کنه یا خپل باور شي او یا غسه د نوکر ضرورت دی ته ما خبر او کا ستا خبره مو سره کو نو مې سره جوهر دی او گوهر دی خو نو مې دی نو جوهر خزه به وزما نو کو کار مې لوي خزه ټیک ده ځا به دوا کوله وی دوا کوله دوا څه ده دوا کوه زنګو کېږي بس زه دواګانو ته خالي ناست یم ما د چای پخه کا زهر اوسمي ورشه چیني راوړه چې له پخه کړم الله تعالی په کلمو کې دړ کیو یم خدای دې تعالی دړ کي جواب ورته چې کوم الله خبرې کې ځکه خو الله پاک اولاد نه کوي شانډي السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا په خیر څنګه خیر جوړی خیر شه یاره دلته راغلی ما یو خان د غټ اوجره ده او ډېر ښکلی سړی دی نوم یې رانه چې نوم یې څه دی تورېږه چې جوهر دی او بخار دی یا کاکا یم ته خو د سوري د لاندې ناست یو بیا هم سوري پسې ګرځې دا ما نیک دی ګوهر خانې نوم دی او ګوهر خان خیر شه یاره خیر داسې دی که نه چې غزوي مې لږ ډېر تعلیم یې کړی دی او نوکرو پسې وګرځېدم دا خپې مې ماتې شوې نو بس ده کنه کاکا دا خو یو نوکر ته ضرورت شته دا دي سوري یاره کو دا کار وکړه که نه مله چې ته څه وې نو زه منم بس ټیک ده کنه کاکا انشاءالله سبا راوله بس ورسره به دې میلو کړم یاره الله خوشحاله که او سړی خو ښه سړی دی که نه داسې سړی دی چې په دانه ساعت کې ویدلی کوي یاره منم د الله خوشحاله که انشاءالله سبا به درځو ښه داسې دی او کاکا ما یو څو روپۍ رسمي شوی یم زه تلم چېرته خو خان نه مې پیسې هم روانه شوې دي د خدای ظالمه نو موږ سره څه دي ما در به کم ده که نه نو کاکا داسې مه کوه که نه خیر دی دې وخت څه ناڅه کوه نو هر څه به د خدای پاک ټیک کې زه نه یم څه به ویم نو ورته څه به راګورم دا وایم بس خدای دې خوشحاله که سبا رضوي راوله ښه ځه الله دې مچه سلام علیکم السلام علیکم ځه یا الله زما په توبو توبه خدای پاکه بغیر روپو څو خبره نه کوي خو ځه چې نوکر شي الله به خیر کړي اوس لا په جارو کې لرګي ورکو وایي په جارو کې به لرګي ورکوم نه ستا د کور غمونو خو د ما دوه ګوتې مخ راویسته یا الله زما په توبو توبه دونه خوراک یې که نه دونه خوراک په ایمان درې میاشتې پسه بیا داسې
په حرام کښېنه ګاونډیانو ته یې مور او هغوی ته پته لګي چې مېستی دین کې ځي داسې کار دی که نه پخوانو ښځو انتحارېږه دا جاروګانې به سړي سهار ماښام به لګیا وي او ځینې به جارو کول ایکسپر وانه وه خو چې تاسو کاندې راغلي یې نو دا پکې ورکړي داسې دي یم کښېنه په حرامو پخوانو ښځو به داسې په جارو باندې ځای جارو کوو خو هغوی به سوچه غوړي خوړله ستا په کور کې خو د ډالډو غوړو درک نه لګي ښځه بس پرې غرونه مه راکوه داسې کار دی که یو کس اتل کوي که نه و دغه کې یو خان دی و د هغې به یې بوځي هغه سبا یې نوکر کې د نوکر ضرورت دی ورته یم یې سړیه راځې خو به دې ورسره نوکر کې خو هغه تیمبولا دې څه دې پټ نه کړي بیا پوتین بولا دی او که نیم بولا دی بس ته پرې نوکر کوم یاره بس لاړ شلته بر به چې ته په پوله ناست په مخ یې کړه یاره ملا به شي دغه زور نشته اوس به راشي بوبېدم ځه او ستا خوب دې سا نشته کښېنه دا بس کښېنه مه کوه ځای جارو کوه څخه دې راغی بد کار دی وکړه چې راغلي بیا راځه هلته یو خان دی او نوکر کوم دی ورسره دا خانان نوکري نه کومه ښه او نو څه کوې سرکاري خو نه میلاړېږي نو به دا خانان سره نوکري نه کوم هغوی به خلکو باندې ډېر کارونه کوي ښه یو ځای کار ورسره کوه د 100 روپیا به مې راځي ته راځه بس ما سره لاړ شه به دا کار خان د خرې سره به نوکر کېږم بیا خدای پاکه ښه دغه خوښه سپکه خولې ده سپکه نو څه وکړم خوله پې ماته کړم ځو ځه ولې که ما ته نوکري مې لږ شوه که نه نو زه به یې تا ته خیمار سره به وړم تا نه پټ خورم ویم یا تا ته به نوکري میلاړېږي خو ته به د خپلې خولې د لاسه واپس راځې ځکه خو تا د ما دادا یو کمیس اچولي یو د خپله اچولي راځه خو لګېلا خو هلو السلام علیکم یارورا دا مالی راولېږه که نه چمن مانه خرابېږي او سپلې پتلو دی څه وخت به راځي 2 بجې به راځي ښځه ټیک شو زه به انتظار کوم ځه صحیح شوه حاجي تاسو هغه اسلمي ته ویلي وه ډراور که نه او یو پلار او زوی راغلي دي هغه پلار یې ویلي زما د زوی ډرایوینګ زده دی نو رویه غواړم هله شابه زر یې راغواړم ما ته ډېر سخت ضرورت دی شابه زر هر چې دا یو مشکلات مې حل شو ډراور اوسه پورې راغلم حاجي دا یې راغله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه یې ښه خیر ما ویل چې یاره دی هسه نوکر دی که نه او ډېر قابل دی او یا زما پلار دی که نه دې خیر غواړي نو لږ یې ورته ورکړه چې دا خولې یې مړه شي نو تاسو خیر له راغلي یو که نه نوکرې نه راغلي سړیا دا سره نوکر که ګوره پسونه به در انځي ګیاګانې به راوړي ګاډي باندې انځي چې دا غم به که خو دا ټول کارونه به دې نه مخکې ده کوله ده سره چې کوم دی یو سره خر که نه چوارې به یې خرڅ وي زما دې پلار ولې دا خو د باندې ماته کړم نه زما قصبګر ډېر زیات خوښ دي بدام قسمګر دی لکه د حرام ته ډېر زیات ضرورت لکه مطلب دیګونه پخوله چې مې جارو کوله زما ستاسو ډېر زیات خوښ شوی خو کاکاجي خفه کېږم او لا مخکې دې خوړلې داسې ښکاري لکه پروتې تنور که نه له خراب خو کوه که نه دا د سلاجونو ټیکادار دی که نه او دا په میله کې چې کوم دی دا د مګو دوی خرڅوي خیر دی نو یاره کاکاجي په خپل قصب مه خفه کېږې که نه یاره خان نو عجیبه کار کې که نه ته مو بېشته کې ګلو کوي راکې نو داسې اوس ما ته خپل قصب ټولې خبرې کوي نو زه به څه یم ورته یاره یم نوکر کې کو نه ولې نه نوکر کوم ما ته سخت ضرورت دی ښه نو دا راته ووایې چې تنخوا به بیا زه تا له در کوم کو دله ما ته خبره کلیر کړې ماله به راکې تنخوا به مال لکه دا څوک دی تنخوا به مال راکې مال تاسو خپلو کې فیصله وکړې نو بیا ما ته ووایه یاره موږ سلا کړې ده ښه ګوره دا راته ووایه که نه چې ته مشر یې او که دې مشر دی یاره جي مشر خو تې زیمه خو د ده را وینه ګرمه وه نو دا ویښتې زر راووتله او بله پوزه م بیږي ویم دروغ ته وایي سړیا زه پلار یم دا د پوندو پورې قمقل دی اوه کاکاجي خبرانه نه شي ما یې ولې کو نزله دی را که نه دا ګیره سپینه ما یې ولې کو نزلې ځکه دې سر د نزله بس دم رمسار م پاکه کړه خدایه پاکه ښه به ټیک شو دا بس ته ځه چس کې نه چې نس چې خو سکو وای نه ته خو بس پلار مې سکي خو دا نه شپېلې کړه په چې خو دا کلي جوړ شو او که نه دا مخ هم ډېر زیات شوی دی ما ته پته صرف د دوی په وجود کې چې صرف چی ده مینه پکې نشته د ګلو کې صرف چیزي راځي چپه کوزدمه ښه دی که سړیا که نه زه یم نوکر که سره ډېره موزه او تنخوا به ګورې صرف مال راکې ښه تنخوا به تا له در کوم ځه هغه میاشتې ما سره په تېره کړي که نه وروسته خبرې ځه ورشه ځئ بچي کار کوه ګورې خیال کوه ګورې دا اخري نوکري د بل نوکري نشته بس سړي ته به نوکر کوم ته خلاله زور ورکړه ځه ورځئ دوی پرېشان شي ها د خولې نه خو ډېر زیات واکوي که نه چاته وې تا ته وایم ته خو ماته ذاتي خان نه ښکارې ګورې دا نوکر شوي نو بیا نخرې راته کوي تا ته څه پته وي چې زه ذاتي خان نه یم یا سمګلر شانته راته ښکاري د کپړې کار خو نه کوي په شنغرۍ او پاټک نن سبا خو ټول دغه سمګلینګ دی که نه دا غټ غټې بنګلې چې دي نه په حق حلال دغې کې خو نه ملاوېږي ګوره نو زه څه کار وکړم دا څه کار وکړه ورشه ته دغې کمترو ته دانې واچوه دغه پنجره ورته پاکه کړه دا ورته تا چولې که نه
ولې ته زما پلار یې هذا شابه مړه نه بیبي خري دا کمقل دی یو زور ته میاش په ولور کنه ځوانه کا پلار نه ساتو بګودا ایو کم طرف کې مړ شو هیڅ پیر راغلی نه بیا زوال دی په ما راوست زورشه ته ورشه کنه بوټ ته خو بو اچوا تاسو پروګرام لازم څه پروګرام دی وای ته خدای د سره خلاص دا جوړه ما خالي په اله کاری بیا ته ورشه دا پلار جوړه اګلم مخلوق ولا ني شرطه یاره شکل نه خوکاری هغه د نیمه غتا خو دواړه چې وختم وته پریخي دي خاصه سم د شپې به ځان ته غړو ځان د شکل نه پته لګی دا زور څه ته خپل کار وکړه ځان لا د خیر کی جو جمی جک ته خپکیګه مخ زه کولا لا واز ورکو تا به کولا مو یو یخ پخ پشي کولا تولا دی خراشه سره خلاص شي ډیر کړته کې دی خراشه دا زما جیمی جیک دی خوراک خو نه کوي نو دا په ما ډېر زیات ګران دی او دا ما په 12 لک دا سټیل نه راغوښتې په ډېر غټ شپارسته داسې کار وکړه دی بولم به کوڅه ته پکې څه سپږم غیسي ابم تلر کې خو یو خبره مې وره خیر دی کوستا خپه ماته شي لاس ما چې مات شي خو ګوره چې ردنه یو وخت مزان نه کې ها دا دول سولکو دي ها کنه ولې یې چې مان نیمه ګنټه را کوي را چې کم دی غټه بوجه را کو دونه د لرا ولم د کوسو نه کنه کوسړب دونه را ته معلوم دي خو دې سره خلاص کا په مرګ کې قصبانه تخلات دي جناستي او کوسړب دې پلان ته تو ګوره سونه خولي سونه انټیک شکل لري ادا سری دا شکل تا ګوره ته چې په پرس باندې وبو واچو دی پیخو ګ دیوال ته مخامخ ولګی تا ګوره سدي نو بس ټیک ده کو د چې تر استاد داسې موړه را دونه پر خدای کې نشته کړته مکوا شابه چې تا ته مسوي بیا ول پاک را پاک او ګوره زرا اعظم خامل مانمی دي او بیا ګارډن دغه تیار کا ها یا مې نه کا خپه نشي خدا نن سبا جنا کول اثر پدم شوی دی ورځ تر چې تحقیقيږي نو به ټیک شو کنه دا خو د قیامت الامیر ټول خلک به بدون تبراري جوج ماجوب بیا راشو بس خبره به ختم شي ها او وو ډیر کته مکه ها صحیح ده زلزل عالمه دا به د چکر ورکم درا پاسه راځه نو څه خبره تکوما تو الته بغفله ګورا ده دی خو راځه چې پینځي بيزا ان هو درګه یو خو کم دی خانام دا سپینه دي دام زمونږ نه اوس خدیه لا وګوره خپلې چې کم دي 12 لکه روپیو زنجیر هم بچا چولې دی لا توره جوړه دی هم بیا چولې ده دا چې کار وکړه جې جیمی دا توره جوړو به تا د په شکال ګرمي 50,000 نه دی لیدلې ښه بڼې به د نو باسي د سترګو او د پوزې ویاواري اوبه رواني ښه او دا جبل نه په ځمکه پرته پیش وي پنجه واچوه دقه شان پنجه شو په خیر مخیر کوه ښه نه سړي اولاده اوس یو کار داسې وکړه که چې داسې تاو شه او داسې واپس راشي تا پاکو لمبومه ما په دې کار کې نه دي لمبلې او تا به لمبوم او سم دې شوړه کومه هغه شیمپو چېرته ده شوړه م ورسره وایه چې ویې مکم هغه چې خو مېلمنو له راوړه مېلمانه دې په اورو لګي رومبې به زه دا چوستمه چې بیبیجي څنګه تیاره کړې ده داسې چې خلک تیارې ښه بس وای خدای د سره خلاص زم چې اوسه پوری چیرانه له ملمانه ته نستي او ته دلته ټکیږي ورشه شبا غاډرو بس شبا چې زرزو په ورته شبا بس ګیرو خو شي ټوپ ته باندې هم شبا انت خو دې خو گیته ګیرو واستیو خدای پاکه د دې نه خو غشتې رنګ او ګیرونه چا وړي دي هېڅ هم پکې نشته دا به د بوزم څنګه ای بچي چې داسې کار وکړه که نه چې ورشه نیک ته ووایه وایي دغه ګاډي نه ستېرنګ او ګیرونه چا پټ کړي دي زه څنګه بوزم یاره ویم خانه زوی مې نه دی غمې مې در کړې غمې پاسه مړه غمې مې در کړې لاټو دې را کړې چې سپېره راغله په لومړي ځل مې بیا کمتره مړه شوه یاره ویم خلکو تنخوا دې راکړه سودا وکړه یو سمه تا خدای د سره خلاص کړه دا لس ورځې نور شو بیا تنخوا پسې راغلې پاسه مړه نوکر وی ګاډي کې ګیر باکس او سټیرینګ نشته خدای ته پاسه راځه زوی راځه ګیر باکس هم شته او سټیرینګ هم شته او ستا زوی دا هر څه چې وي دا ګلو وړي دي هغه پاک ور شاته ناست دی
کوم فالتو چته سي ملتان ته پېښور ته وتلی وو